د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. علیکم دوستانو، نو نننۍ ویډیو ده څنګه ستاسو عنوان کې وکتل څنګه کولی سو یو نوی فلم وګورو، که هغه هندي که اریوي او هغه په هندي کې یا اردو کې څنګه موږ کولی سو چې دا فلم وګورو که نه نوی راوتی هغه موږ یوټیوب کې نسو پیدا کولی او یو نیم پکې راغلی که نه خو ټول نه راځي یوټیوب کې او بل څه دا دې باندې روپۍ باید ورکړې که نه چې دا فلم وګورې ځکه نوی فلم نو څنګه موږ کولی سو هغه فری وګورو. نو دلته به ګوګل ته راسئ، باندې کلیک کړئ. دوم باندې مې کلیک کړه نو دلته م راولي دغه پاڼې ته دې کې درته ټول فلمونه راغلي دي که نه دې کې اوس فقط هندي درته راولي. دلته څنګه تاسو لیدای شئ که موږ چېرته غواړو چې هغه یو امریکایي یا بل هیواد والا فلم وګورو نو هغه څنګه کوی سو. دې کې خو فقط هندي راغلي دي نو دلته به کلیک کړئ وبخئ دا اخوا دېخوا ځي که نه بیا به ورته راسو راووته زما موبایل لږ شارټ غوندې ده. دلته دا منیو لیکلي دي که نه MENU نو دلته به کلیک کړئ پبلیسټي درته راولي زیاتې که نه نو دلته هم دلته هم کلیک کړه که نه نو پبلیسټي درته راځي یا بل پیج ته ولي نو هغه څه خبره نشته بیرته په شا راځي نو دلته بیا درته ټول هغه راغی ځکه اوس موږ مثال هالیووډ والا ګورو وبخئ موبایل مې دا پبلیسټي ما درته ویلې که نه دا پکې زیاتې راولي هغه کار یو موبایل نو دلته به موږ مثال په ډول هغه ګورو هالیووډ امریکایي ګورو نو هالیووډ باندې به کلیک کړو دا بیا یې پبلیسټي راوسته نو اوس د هالیووډ فلمونه یې راته راوسته که نه لکه دا ټول ستاسو کتای شي دا په 2019 کې راوتی ده کال یې ورسره خوا کې لیکلی دا هم 2019 کې دا پروز کال راوتی او دا بل کال نو مثال موږ دا فلم کتل غواړو نو دې باندې به کلیک کړو اوس بل پیج ته بوتلو که نه نو پبلیسټي والا ته بیا به بیا ترې راوځي دغه لږ مشکل پکې ده خو څه خبره نشته دا بس اوله یو پیر چې فلم سټارټ شي که نه نو بیا دا هغه پکې نه راځي اوس فلحال پکې راځي نو دلته په دې فلم باندې کلیک کړئ دا نهان پرې راغی که نه دا څنګه ستاسو دلته لیدای شئ دا منځ کې هغه غوندې درکونجه شی نو په دې پوه شئ چې فلم صحیح سټارټېږي نو دلته دغسې هغه ته م راولي که نه تاسو پاڼې ته دیجې ته نو دلته زیاتګیا نور فلم پلی کېږي تاسو پس فول سکرین هم کوی شئ دلته دیجې باندې کلیک کړئ او بس لږ انتظار پکار دی تاسو انټرنیټ سپیډ پورې اړه لري ما انټرنیټ کمزوری ده ځکه صحیح کار نه کوي که نه فلم زر نه پلی کوي نو تاسو کې کیدای شي زر صحیح کار وکړي زه اوس وای فای نه لرم وای فای سره کنیکټ یم نو لږ انتظار به ورته وکړو چې تر څو فلم پلی کړي سر نه به لږ مخکې تیر شو که نه سره نو دلته تاسو هر شی کتای شئ سریال فلم نو دا د فلم پلی شو نو اواز مې پې بند کړه ځکه ما اواز بیا پکې نه راځي نو تاسو بیا دلته پوره هغه کتای شئ فلم کتای شئ که نه ښه کوالټي سره او ډاونلوډوی هم شئ که ډاونلوډوی یې داسې شی وبخښئ
که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر او ملګرو سره یې دغه کړئ شیر کړئ او که چېرته بیا د ډاونلوډولو چل زده کوئ او چل یې نه درځي که نه نو هغه به هم بیا درته په بله ویډیو کې وښیم نو تر بلې ویډیو پورې مخته ښه وسلام